یو نظم ما په هلکوانۍ کې لیکلی و حسن منتشر یې ته په واړه کائناتو کې حسن منتشر یې ته په واړه کائناتو کې هېڅ کمی دې نشته په صفاتو او کمالاتو کې هېڅ کمی دې نشته په صفاتو او کمالاتو کې بس خو یو کمی دې د خدای دی په صفاتو کې بس خو یو کمی دی د خدای دی په صفاتو کې ډېر ښه نو دا د خدای صفات چې کوم دي دا رزق ورکولو دا انسان دا جسم د ټولو نه دغه اهم دغه چې دی د بېوسو هغه اسره چې ده اخري امید چې ټول امیدونه ختم شي بیا هم په درنګو خلک د خدای په اسره ژوند کوي نو دا ډېر لویه اسره ده دې کې یو شرط شته ښه جي څوک نه مني دا دغه ما سره پروت دی دا کتابه تراوره زه لیونی یم زه دروغ یم دا دغه کتاب دی تهذیب ارتقا دا ثبت حسن دا زه په دغه باندې په تهذیب باندې نظم دا ټول کتاب لیکلی دی نو زه پکې دا حواله ورکړې ده ښه جي چې بعضې قومونه چې راغلي دي په بیکورډ په زرګونو کاله مخکې نو هغه دور کې هم بعض قومونو د خدای تصور کو ځکه د پیغمبرانو نه مخکې دا دی چې هغه خلک چې ولو د هغوی تعذیب و مذهب هغوی ته پوره نه و رسېدلی داسې خلک ځکه سپوږمۍ ته سجده کېده دا هېڅوک نه مني دا زه چې تاسو ته وایم دا ګړی نه ده دا ګړی کپوره دې کې یو قوم اوسېده او هغه چې د زرتچ خلک وو ما په خپله لیدلي وو دې ګړی کې ګړی کپوره کې ځکه وو چې د هغې جدا د عبادت ځای و هغې ته به دغه وې هغې به ورته جوماتخانه وې او هغې به دا چل کو چې د سارې به د انور راخته نو هغې به هغه انور ته سجده کوله نو دا د هغې په ذهن کې هغه د خدای هغه تصور و بلکل دیوتا ورته هم وویو په هره زمانه کې ورته څوک څه نوملي څوک څه نومي بلکل لکه اوس برټن رسل نه مني خدای برټن رسل خدای نه مني دا اوس چې ساینسدان مړ شو سټیفن هاکینګ ده یو تپوس کړی دی د موجوده دور نه ده دا تپوس کړی دی چې هر کله دا کائنات جوړ شو او دا د بیگ بین نه جوړ شو او دې ته زموږ تفسیرونو والا عدم وایي عدم معنی نتhingness چې اسم نه و نو څه و نو دغه خلکو نه چې هر څه روک شي نو دوی وایي چې دغه واقع عدم و نو عدم څه شی دی نشت نو رحمان بابا دې ته حواله کړې ده د نیستی نه د هستی د نیستی نه د هستی شکل پیدا که سره هسې رنګ پروردګار دی رب زمان نو هغه هم دا وایي چې دغه وخت کې عدم و هېڅ هم نه و نتhingness و نو بیا څه و نو دوی وایي چې دا چې کوم نه مني خدای نه مني نو هغوی دا وایي چې دا بس عدم و هېڅ هم نه و واروکه وایي هېڅ هم نه و نو دا دغه وایي دا کائنات د یو بیگ بین نه پیدا شو د دې بیگ بین لپاره په قرآن کې هم ټکي شته جوهر یې ورته ویلی دی دا ما سره کتاب پروت دی د هوښیار باچا هغه پکې د ډاروین تیوري ثابته کړې ده نو هغه وایي چې خدای و چې خدای نه و نو څه و نه و نو څه نو هغې وله دا نوم ایښی دی
چې عدم و. نو عدم څه شی دی؟ عدم خواړو ته تصور نشته. او د نشوالي تصور هم د وجود نه بغیر نه کېږي. نه کېږي. نو بیا دغلته کې دوی ولا څه شی دا یو دغه آیټم و او هغه برس شو او هغه دوه شو او د هغې نه کائنات جوړ شو. دغه ساینسدان اوس تپوس کړی دی چې اوس مړ شو لږه هغه ویلي دي د دې اوسني ساینسدان نه تپوس کړی دی چې هېڅ نه و. نو دا بیل بند د کوم ځای نه راغی؟ دا څه وشو؟ بیګ بینګ کوم ځای نه راغی؟ دا د کوم ځای نه راغی؟ بله دا چې اکشن is a master. خو وجود چې کوم دی وجود یو دغه غواړي یو اکشن غواړي. نو دغه اکشن چې کوم و دا چې موږ ورته عدم وایو نو دا دله اکشن چا ورکړ؟ بلکل پرویز لیکلی دي دا اوس چې تېر شوی دی نیشن دغه دی نیشن هغه دغه دی په خپله نیچرست دی نیچرلیست دی. نو هغه وایي چې هر یو ماشین اکشن غواړي بې د اکشن نه د هغې وجود اډو تسلیمیږي نه چې نه سمي نو دا ډومبنی جرک چا ورکړ؟ ایکسټرنل سټیمولس ایکسټرنل سټیمولس سټارټ چا ورکړ؟ دا چا ورکړ؟ چابي چا تاو کړه؟ نو هغه لیکي دا دی چې سوال پیدا کېږي چې همدغه ذات په امثالو کې خدای دی. دا د امثالو بل ماسټر صاحب چې کومه اهمه خبره دا ده چې انسان د یو وجودو ادراکو هغې کولی شي چې هغه دغه چې کوم دي خواص خمسه هغه کتی شي که نه هغه ډیټکټ کولی شي که نه. نو د انساني خواص خمسه نه چې یو څیز ماورایي که نه نو هغه که یم نو انسان یې نشي محسوس کولی که نه او نشي لیدی. دې کې یو شی دی موږ د یو څیز وجود و موږ صرف تصور ته رامنځته شو او بیا تصور موږ په بل څه نشو محسوسولی په حواس خمسه باندې. خو حواس خمسه پنځه واړه چې دا هم چې تر سزا یې لرې شي نو بیا نور بیا نه پوهېږي بیا ته لار خطا شي ځکه چې دا پنځه حصه دي د دې نه علاوه او هم یو ادراک دلته شته دا د روحاني هغه نه غواړي هغه دغلته کې عقل لکه عقل وټ از وزډم نو نفسیات وایي psychology why wisdom is nothing only experience is the best teacher. صرف تجربه چې تا ته څه نو دا عقل دی خو دې کم عقل دې ځکه کم عقل دی چې دې تر حواسو پوهېږي حواسو نه ماورا بیا دې نه پوهېږي کیا حضر نے سکندر سے خبر ہوئی بالکل چې هغه حضر علیه السلام تیرې ته بوته نو هلته رک شو نو عقل هم بذات خود کم عقل دی بالکل عقل کم عقل دی ځکه چې زه تر یو څو قدمه پوهېږي خو د هغې نه اخوا بیا نه پوهېږي او ماورایي شعور خبرې چې دي نه دې کې ما به تاسو زه په ګډو وډو سر کړم